بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دا خلک ټوله پروژه کې زکاتونه ورکوي، حالانکې د دې د زکاتونو کال ډېر مخکې پوره سوی وي، نو دا د شریعت په رڼا کې څنګه ده؟ محترمینو، دا خبره خو یقیني ده چې پروژه کې د زکات ورکولو ثواب ډېر، د هر عمل ثواب زیاتیږي، ځکه نفل په فرض سي، فرض په اویا سي. لیکن د دې هرګز دا مقصد نه دی چې ستا د روژې څه 4 میاشتې د مخه کال پوره سوی دی، 5 میاشتې د مخه، او ته زکات اوس په روژه کې ورکوې. دا داسې دی لکه یو سړی چې فرض منځ پرېږدي او بیا وایي په روژه کې زه فرض منځ کوم چې هغه په اویا دی. داسې صحیح نه ده چې کوم وخت په سړي باندې زکات فرض سو، کال یې پوره سو، ده ته په هغه کې تاخیر راوستل بې ضرورته مکروه ده. ځکه هر میاشته، هر ورځ، هر وخت کې زکات ورکول جایز دي. د زکات ورکولو دپاره ورځ، میاشته مقررول د دې تعین نشته. د روژې د میاشتې هېڅ تخصیص نه ده، بلکې چې کوم وخت کال پوره سو هغه وخت زکات ورکول بهتره دی. ځکه د مرګ هېڅ درک نه دی معلوم چې کوم وخت راسي. هسې نه وي چې زکات ادا کولو بغیر مرګ راسي او بیا د قبر سره د محشره پرې په دردناک عذاب کې پروت وي. د زکات د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 186 په حواله سره د شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 222، فتاوی علمگیری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 170، بدایت صنایع جلد نمبر 2 صفحه نمبر 2. نو محترمینو، کم خلک چې د زکات ورکولو پروژه کې خواهش لري چې موږ په روژه کې ورکو، نو هغه ته پکار ده چې خپل د زکات کال په روژه برابر کړي. یعنی دی په روژه کې چې څومره وختي د کال پوره سوی دی، مثلا د روژې څخه 2 میاشتې مخه د کال پوره سوی دی، اوس په روژه کې ورکوي، نو په روژه کې چې دی د 12 میاشتو نه د 14 میاشتو زکات ورکړي، نو بیا به روان کال د حساب په روژه باندې پراوي. یا که 4 میاشتې د مخه په وخت پوره سوی دی، اوس په روژه کې زکات ورکوي، نو بیا چې دی د 12 میاشتو خو هغه کال دی، 4 میاشتې نور پر زیات کې د 14 میاشتو زکات ورکړي، را روان کال به بیا حساب د روژې څخه ونیسي. دا مسله مخکې موږ تفصیلي بیان کړې وه، امید دی چې هغه به تاسې اورېدلی وي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.